السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیم کارتونو د اپلیکیشن دې برخه کې به تاسو ته د برخو جوړولو د پیکجونو یعنې د بستو د برخو د جوړولو کار وکړو چې څنګه کولی شو د پیکجونو برخې جوړې کړو. نو راځو لومړی راځو انټرنیټ اس اکټیویټي ته. بیا د هغه نه بعد راځو انټرنیټ کال میسج. دغه ځای کې به تاسو راسئ دلته ایونټ دلته چې کله تاسو راغلی دا به ډیلیټ کړئ. دا چې کله ډیلیټ کړئ اوس به راسئ افراټور برخې ته. په دغه ځای کې دغه لاندې خوا نه دغه JS1 to list map لومړی به لیست ماپ انتخاب کړئ او بیا به دلته راسئ دلته دغه کټګوري JS1 دغه فایل به راخلاص کړئ. چې کله راخلاص کړه سلیکټ آل باندې به کلیک دا به کاپي کړئ. کله مو چې کاپي کړ اوس به راسئ دغه ځای کې به پیسټ کړئ. د دې نه بعد به دا بېرته پورته وکېږدئ. د دې شاته وځئ. کله چې شاته ووتئ په دغه ځای کې به تاسو راسئ اوس ایونټ and then custom view ته. اوس به راسئ په دغه بېرته دا کټګوري JS1 ته. دلته به ټینګ ونیسئ open white type text JS1 unique. دغه باندې چې کلیک وکړئ شاته ووځئ. دا اوس مثلا دلته یې لیکلي نیم نو نیم به راواخلئ. نیم به په دغه ځای کې به پیسټ کړئ. اوس به راسئ نو کله مو چې نیم ولیکو اوس به راسئ شاته ووځو. دغه کار خلاص اوس به راسو آن ایټم کلیکډ. اوس به په دغه ځای کې به تاسو فقط یو دانه کېږدئ. دغه مثلا یو رقم بلاکونه دي هغه به در واخلم. دا به دلته کېږدئ. دا مو چې کله کېښود دغه ځای کې پوزیشن په دغه ځای کې به دغه لرې کړئ او تاسو به دغه پورته دغه بلاک په لیست برخې نه ګیټ ایټ دغه بلاک وینئ. په دغه ګرده خانه کې به دغه پوزیشن کېږدئ او دلته به ماپ انتخاب کړئ. د ماپ که تاسو دلته اوس ماپ انتخاب کړئ ماپ نه ده موجود نو لومړی به راسئ ویریبل برخې ته اد ویریبل ماپ جوړ کړئ. مثلا نه جوړومه دلته یې اوس ټاکم. انټرنیټ خو مخکې نه مخکې جوړ ده. اوس راځو دغه ځای خالي پرېږدو. دغه ځای کې هم خپله غفاري انتخابوو. دغه ځای کې لیکو K2 او په دغه ځای کې دا یو بل هم داسې جوړوو. په دغه ځای کې خالي K لیکو. K مو چې ولیکله په دغه ځای کې اوس راځو د کمپوننټ برخې نه دغه جیټ ایکسټرا کې دا راخلو دلته ږدو. اوس دا پورته ږدو. له هغه نه بعد اوس راځو د پیکجونو د لیست جوړولو طریقه. نو راځو اوس دلته یو صفحه جوړوو. لومړی مثلا PKG دا نوم ورکوو. ټول بار دې لرې کوو. ټول بار به ورکوو چې تاسو بیا کولی شئ دغه نه موږ انټرنیټ پیج ته ورکړو باید PKG ته یې ورکوو. PKG ټول بار دا مو چې کله خلاص کړ دا وي دا به راواخلئ دا به ایمیج پلانټ کړئ. فیډینګ به صفر کړئ. لیست ویو به راواخلئ پکې دغه لیست ویو فیډینګ به هم صفر کړئ. او بل مهم کار چې دا هغه کسټم ویو دا به انتخابوو. دا به هم صفر کړو. ډیوایډر رایټ له هغه نه بعد اوس راسو کسټم ته. کسټم 2 دا نه په تېره برخه کې مې دغه بټن ډیزاین وکړ نو دلته راسو ټو به لیکو مثلا PKG سی به هم ورسره اضافه کړو. سی PKG مخکې نه موجود ده. اوس به تاسو راسئ کارد ویو ته. کارد ویو د دغه میج پلانټ ورسره لاینر وي. د دغه کارد ویو فیډینګ باید صفر کړو او د دغه لاینر وي میج پلانټ. کله چې دا میج پلانټ کړ نو اوس به راسو یو لاینر H به راواخلو. د هغه نه به دا فیډینګ بیخي صفر کړو او د دغه فیډینګ هم صفر کړو. دلته به
نو لومړی لیست نه ورته جوړوو ځکه چې بیا کار غټېږي. هغه ته به بله ځانګړې ویډیو جوړه کړو ځکه چې د کار به بیخي غټ ده، تقریبا ویډیو بیا بیخي غټېږي. لیست به به ډیلیټ کړو. فقط دلته موږ اوس لیکو موږ هغه کوم بلاکونه مو چې ډېر استفاده کړي وو دلته به اوس دا کېږدو. لومړی به دا راواخلئ JS12 په دغه ځای کې هلته مو لیکلي K2. دغه بلاکونه دي تاسو ته دا پورته بلاک چې ده دا د اپراتور په برخه کې ده. له کته خوا نه اول دوهم دریم څلورم بلاک دغه بلاک دا په سر کې کېدی. په دغه ځای کې به دغه شین بلاک دا به له کمپوننټ برخې نه دغه بلاک راواخلئ او د هغه نه بعد به بیا FDen بلاک راواخلئ. تنه دا FDen. د هغه نه بعد به نوټ راواخلئ ناټ دا به دلته کېږدئ. د هغه نه بعد به د ویریبل له برخې څخه دلته به لومړی هماغه کوم نوم چې هلته ماپ جوړ کړی وو غفاري هغه به دلته هم جوړ کړئ او دلته به تاسو دغه is empty دا به راواخلئ not empty که خالي نه وو نو دا شی دې اوسي. اوس به دا ډیلیټ کړو بېرته. دلته به set text راواخلئ دغه چارپنجه بلاک چې ده دا به دغه ځای څخه راواخلئ دا بلاک. نو اوس به راسئ دغه به رایسته کړو کمپوننټ برخې نه به اکټیویټي set title راواخلو. اکټیویټي دلته به هم غفاري انتخاب کړو. دلته دوه آیه لري اخر کې دلته به هم غفاري انتخاب کړو. دا چې کله انتخاب کوو اوس به راواخلو دلته دا په غفاري دغه ځای کې به هم انتخاب کوو. اوس به راسو بېرته JS1 فایل ته. دلته چې دا کومه آی ډي ده دا به کاپي کړو. دا چې کله کاپي کړه دا هلته بیا پیسټ کړو. پیسټ نو دا هم خلاص شو. اوس راځو نیم دا خو شو په دغه صفحې کار ټول خلاص شو. اوس راځو میسج بېرته راځو انټرنیټ برخې ته. انټرنیټ برخه کې موږ کله چې دلته کسټم یو کوم انتخاب کړی ایونټ برخه کې ان آیټم پیکټ K2 دلته به دا درېیمه د PKG نه به انتخاب کوو. کله مو چې دا انتخاب کړه اوس به شاته وځو. دلته چې راغلو د دې ځای کار خو خلاص اوس به راسو خالي ایونټ برخې ته. دلته مو ورځنۍ کڅوړې ټاکلي. اوس مخکې د دې چې ورځنۍ کڅوړې انتخاب کړو شاته به وځو. تاسو به دغه پروجیکټ دا لومړی پروجیکټ JS1 کټګوري د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې کېږدم. دا پروجیکټ به را ډاونلوډ کړئ او خلاص به یې کړئ په خپل سټیچویټ کې. کله مو چې خلاص راباسي ایونټ برخې ته مور بلوک دلته به په دغه باندې کلیک وکړئ بیا ټو کلیکشن دلته به ما دې یو نوم ورکړئ. او چې کله نوم ورکړه به ثبت بیا کوئ. د دې پروجیکټ کار نشته فقط دا شی به ترې راثبت کړئ بېرته به خپل اپلیکیشن ته راسئ. دلته چې راغلی اوس به راسئ بېرته انټرنیټ برخې ته. موږ فقط اوس په دې برخه کې تاسو ته د انټرنیټ برخه په اړه وو چې د انټرنیټ پیکجونو ته تګ او هغه صفحه کې ده په بله ویډیو کې د هغه پیکجونو لیست درته جوړوو چې څنګه کولی شو لیست جوړ کړو. اوس مو خالي فقط له څلورمې صفحې سره وصلوو. لومړی دی نو راباسئ ایونټ انکلیټ ته. دا چې دا اوس د MTN کڅوړې دي راباسئ دغه ځای ته مور بلوک امپورټ کټګوري JS1 دا مو کله چې ثبت کړی وو دا به کنټینر دی. شاته به وځئ دلته مور بلوک ته به راسئ. دلته نه ده اضافه شوی نو یو بل یو ورته راسئ بیا به یو ورته راسئ. نو لومړی چې دا JS1 لیست ماپ دلته لیست ماپ وایي نو انټرنیټ ته دا د یو دوهم کې هم لیست ماپ وایي دا هم انټرنیټ ته. د دې نه بعد دلته دا خپله جوړ شوی دا د یو دغه ځای کې به دغه ټیمپ لیست وجه چې ده دلته به لیست ماپ انټرنیټ انتخاب کړئ کوم لیست ماپ چې ده. ځکه نور چې نشته په ریپیټ لانګ د کوم چې نشته ویوډي د کوم چې نشته کټګوري دغه ځای کې به فقط لیست ماپ لري کې دا انټرنیټ به انتخاب کړئ. دلته هم نشته څه شي دلته هم نشته په دغه ځای کې لیست ماپ انتخابولی ټیمپ لیست یا هم لیست ماپ انټرنیټ به انتخاب کړئ. دغه ځای کې به هم انټرنیټ انتخاب کړئ. نو اوس به شاته وځئ فقط په دغه ځای کې چې ده اوس به راسئ دغه ځای ته MTN داسې ده NW دا به کافي کوي. MTN نه NW دا به دلته کېږدئ. دننه به اوس شاته وځئ دا به سي آن کړئ. دلته چې راغلئ تاسو به اوس MTN ته راسئ. دلته به اوس د مور بلاک نه دغه کټګوري JS1 په ټولو کې کېږدئ په هرې برخه کې مثلا دا به دلته هم کېږدو دلته به هم کېږدو دلته به هم کېږدو دلته به هم کېږدو دا خیر داسې دا MTN ده. هلته د NW نوم چې ده MTN په MTN کې دا به کاپي کړئ
MTN د وګورئ کو کټ کول ته اړتیا هم نشته دغه مطلب درې حروفه ده MTN د هغه نه بعد چې ده داسې ده اتصالات به ولیکو اتصالات بیا د هغه نه بعد چې ده سلام ده سلام تاسو به هلته GS1 کې چې شي لیکل شوي په NW کې هماغه به ولیکئ او ما د ټول لیکلي AFG اوس تاسو زه درښیم هم AFG دلته به افغان مسلم لیکلي ده روشن مو هم ولیکئ اوس به راسو دا اوس مثلا د MTN برخې دي شاته وځو دا اوس لومړی چې دا ویني په آخر کې MTN د NW دا تر پنځمه پورې MTN د بیا اتصالات شروع کېږي بیا د هغه نه بعد روشن ده بیا د هغه نه بعد AFG ده افغان مسلم بیا سلام نو دلته به دا ورکړي دلته نه بعد به دا خلاص نو د ده کار خلاص شو اوس فقط ګورو چې څه کېږي نو انټرنېټ لږ یو چکر پرې ویم په مشکل خو به نه ایسي د دې کار خو خلاص شوی کې دوه باندې جست معاف صحیح ده د هغه نه بعد به راسو کسټم اوس به راسي فی کې دغه ځای ته پیکیج ته دغه ځای کې فقط په ټول بار کې تاسو ته هغه متن وړي او بیا تر XUV کې جاوا 2 کې K2 کفاري نیم صحیح ده بیخي اوس به اپلیکیشن رن کو فقط د هرې سیم کارت د انټرنېټ برخې فعاله شوي د زنګ وهلو او نور ټول پاتې هغه به هم په راتلونکي ویډیو کې کوو اوس نو اپلیکیشن رن کوو بیلډ APK او ویډیو سټاپ کوو نو ملګرو موږ ته ایرور راکړ نو دلته چې دا ویو پیجر سیټ اډوپټر ټمپلیټ دوه دانې په یو ځای کې دي او څلور دانې په بل ځای کې دي نو راځو دا حل کوو بیا به تاسو راسئ د پیکیج نه د بس انټرنېټ برخې ته په دغه کلیک کې یو ده څلور دانې چې دي په دغه ځای کې دي دلته کې ټول په ځای کې آی انتخاب شوي آی راولي دلته به تاسو کمپوننټ جوړ کړئ آی شاته وځو دوهمه غلطي چې ده هغه په انټرنېټ برخه کې ده مون بلاک کټګوري GS1 په دغه ځای کې هم نشته لیسټ ویو بس راځو بېرته PKG انسټال ته دلته هم نشته بس ایرور ګورئ چې په کوم ځای کې ده دا ویو پیجر یو سیټ اډوپټر نیو ویو پیجر ټمپلیټ مین اکټیویټي کې مین اکټیویټي نو مین اکټیویټي ورته ګورو مین اکټیویټي کې خو بیخي دلته کټګوري GS1 شته نو دا به لرې کړو دا ما پخوا اضافه کړی و مشکل همدلته و بس اپلیکیشن بیلډ کوو او ویډیو درو اتصالات انټرنېټي کڅوړې ورځنۍ کڅوړې نو ونیزې کڅوړې دی هم ونیزې کڅوړې میاشتنۍ کڅوړې دی هم میاشتنۍ کڅوړې غږیزو اړیکو کڅوړې مثلا غږیزو اړیکو کڅوړې اوس کار نه کوي فقط مو انټرنېټ کار کوي افغان سیم انټرنېټ ورځنۍ کڅوړې دا ورځنۍ کڅوړې ونیزې کڅوړې میاشتنۍ کڅوړې میاشتنۍ کڅوړې یا ساته کڅوړې یا ساته کڅوړې شپنۍ کڅوړې دا شپنۍ کڅوړې خیال رقم تاسو سره په بله برخه کې به تاسو د انټرنېټي کڅوړو دلته مثلا د پیکیجونو د بسټو لیست تاسو ته جوړ کړم چې څنګه کولی شو مثلا لیست جوړ کړو دومره MB په دومره روپیو فعالول غیر فعالول نو کوم شیان چې په دې ویډیو کې په کار شول هغه یو چې ده دغه اپلیکیشن ده د دې یو دوهم که MT منیجر نه لرئ MT منیجر دا اپلیکیشن ده دا کوم چې اوس خلاص ده د هغه نه بعد چې ده بیا دا کټګوري GS1 ده او بل چې ده هغه ما پروجیکټ ده د کټګوري GS1 دغه څلور شیان ډېر مهم دي چې تاسو یې باید ولرئ MT منیجر تر ټولو مهم اپلیکیشن ده باید هغه هم ځان سره ولرئ نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سبحانه